السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو هیوادوالو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند وئ. د ژوند چارې به مو په خوښۍ او خوشحالۍ پر مخ روانې وي. نن د افغانستان په تړاو تازه پرمختګونه په خپرونه کې مو یوه جالبه موضوع انتخاب کړې ده. نه یوازې دا چې په دې ویډیو کې مو له دې نوي پرمختګ او لاسته راوړنې څخه خبروو، بلکې د موضوع تحلیل، همدارنګه په هیواد، هیوادوالو او نړۍ د دې موضوع او پرمختګ مثبت اغیزې هم څیړل شوي دي. هیله ده د موضوع تر پایه راسره پاتې شئ او خپل مثبت نظرونه مو راسره شریک کړئ. موضوع خو د افغانستان پوهنتونونو ته د لابراتوارونو د فعالولو په موخه د 270 میلیونه افغانیو په ارزښت د لابراتواري وسایلو پیرل دي. د لوړو زده کړو وزارت د ویان د راپور څخه وړاندې یوه یادونه ضرور بولم، هغه دا چې له معلوماتو څخه لرې کسان او هغه د هیواد د امن او د هیوادوالو د ذهنیت د آرامتیا دښمنان فکر کوي او ځینې مغرض کسان تبلیغات کوي چې اسلامي امارت عصري تعلیم ته توجه نه لري، خو حالا کې د دې برعکس اسلامي امارت عصري تعلیم ته د پخوا په پرتله څو چنده زیاته توجه کړې ده او دا هر څه له شواهدو سره موجود دي. دا خبر هم همداسې یو خبر دی د عصري تعلیم ته د توجه او پر سر یې د پانګونې ښه بیلګه او سند دی. د افغانستان اسلامي امارت د پخوا په پرتله عصري زده کړو ته زیاته توجه کوي چې پوهنتونونو ته د لابراتواري وسایلو پیر یې لوی ثبوت دی. د لابراتواري وسایلو د پیرلو اړوند د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي د پوهنتونونو لابراتوارونو فعالولو لپاره د 270 میلیونه افغانیو په ارزښت لابراتواري وسایل وپیرل شول. لوړو زده کړو وزارت د یو بېساري ګام په ترڅ کې د ټولو اړوندو امارتي تحصیلي نهادونو د ښوونې او روزنې او ساینس پوهنځیو لپاره مجهز او په عصري وسایلو سمبال لابراتوارونو فعالولو په موخه د لومړي ځل لپاره د 270 میلیونو افغانیو په ارزښت لابراتواري وسایل وپیرل. نوموړی زیاتوي په دغه لابراتواري وسایلو کې لوی او کوچني ماشینونه او د تجربو لپاره کیمیاوي مواد شامل دي چې ډیر ژر به تحصیلي نهادونو ته د استفادې په پار ولیږل شي، چې ورسره به په هر امارتي پوهنتون کې د محصلینو د عملي زده کړو لپاره مجهز لابراتوارونه فعال شي. دا و د لوړو زده کړو وزارت ویاند راپور. د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام یو مهم او بنسټیز ګام ګڼل کېدای شي چې د افغانستان د تعلیمي نظام د پرمختګ لپاره ډیر مثبتې پایلې لري. موږ دلته د دې مثبت اقدام په تحلیل کې ځینې مثبتې اغیزې څیړلې او رااخیستې دي چې په لاندې ډول یې توضیح کوو. لومړی، د تعلیمي معیار لوړول. د عصري او مجهزو لابراتوارونو فعالول به محصلینو ته فرصت ورکړي چې عملي زده کړې ترلاسه کړي. دا به د هغوی علمي پوهه زیاته او د ستونزو حلولو وړتیاوې یې پیاوړې کړي. د لابراتوارونو د نشتون له امله زده کوونکي په تیرو وختونو کې یوازې نظري زده کړو ته محدود وو. دوهم، د تخصصي پوهې پراختیا. مجهز لابراتوارونه د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې د پرمختګ کلیدي برخه ده. دا وسایل به له زده کوونکو سره مرسته وکړي چې په کیمیا، فیزیک، بیولوژي او انجینرۍ کې پرمختللې تجربې ترسره کړي چې په پایله کې به هیواد کې د تخصصي کادرونو کمښت کم کړي. دریم، نړیوال معیارونو ته نږدې کېدل. عصري لابراتوارونه د نړیوالو معیارونو د تعقیب لپاره ضروري دي. دا ګام به د افغانستان پوهنتونونو ته فرصت ورکړي چې په نړیواله کچه سیال شي او د نړیوالو تحصیلي ادارو سره همکاري پراخه کړي. څلورم، د علمي څیړنو هڅونه. د لابراتوارونو شتون به محصلین وهڅوي چې علمي څیړنې ترسره کړي، کوم چې د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لري. دا به د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښتونو لپاره زمینه برابره کړي. پنځم، په اقتصادي پرمختګ اغیز. دا اقدام به د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز رول ولوبوي. د عملي زده کړو پر مټ به محصلین په مختلفو برخو کې تخصص ترلاسه کړي چې د هیواد د صنعتي او تولیدي سکتور لپاره اړین بشري ځواک چمتو کوي. شپږم، د نړیوالې ټولنې لپاره مثبت پیغام. د داسې پرمختګونو ترسره کول به نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان د تعلیمي پرمختګ او عصري زده کړو په برخه کې غښتلي ګامونه اخلي. دا به نړیوالې ټولنې ته د پانګونې او ملاتړ زمینه برابره کړي. دا هغه مثبت نقاط وو چې د دې مثبت اقدام په پایله کې موږ په دې تحلیل کې رااخیستي دي. په پایله کې دې نتیجې ته رسیږو چې دا اقدام د لوړو زده کړو وزارت د معیاري کولو په برخه کې یو بېساري پرمختګ دی. که دا لابراتوارونه په سمه توګه وکارول شي نو نه یوازې چې د افغانستان تعلیمي سیستم به پرمختګ وکړي، بلکې دا به د هیواد اقتصادي، علمي او نړیوال دریځ ته هم ګټه ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.